د سعودي عرب چې ما تاسې نه پوښتنه وکړه ستاسې ذهن کې جنگ را نغی، ستاسې ذهن کې مجاهدین را نغلله. اسلام د کم ځای نه راغلی دی؟ جهاد خو د اسلام برخه ده کنه. نو په کار نه و چې کله زه د افغان یو ځوان نه تپوس وکړم چې سعودي عرب باره کې ستا څه فکر دی، ټولو نه اول د هغه ذهن ته جهاد راغلو چې لکه سعودي اسلام خو حق ځمکې نه راوتی دی، دا جهاد به هلته ډېر کله زما د یو وطن نوم واغستو ستا ذهن کې ډایرکټ د هغې سیاسي مسلې ولې راغلي ذهن ته، د هغې سیاسي مشر ولې راغی، د هغې سیاسي جنګونه، د هغې طاقت، د هغې سیاسي نظام ولې کلتور را نغی، ولې خلک را نغلل، ولې د هغې رقصونه را نغلل، ولې د هغې ښایسته روټیګانې ډوډیګانې خوراکونه دا شی نه ولې را نغلل، ولې سیاسي شی نه راغلل. صحیح ده؟ په دې یو 10 سیکنډه یو 10 ثانیې لږ سوچ وکړه چې لکه دا خو زه هر وطن ته که ګورم، که زه د هر وطن نوم ولمه ډایرکټ د هغې سیاسي مشر زما ذهن ته راځي. اوس به یو بل ټرای وکړو، اوس به زه یو بل وطن نوم ولمه، ټولو نه اولنی چې ستاسو ذهن ته څه راځي هغه ماته لاندې ووایه. ټولو نه اولنی سوچ به ډېر نه کوې چې څنګه د وطن نوم ولمه، کمنټ کې وایي دا شی زما ذهن ته ټولو نه مخکې راغی. هغه هر څه کیدای شي. د وطن نوم دی سعودي عرب، چې زه کله سعودي عرب یم ستا ذهن د ټولو نه اول څه راځي؟ حج، اوکې، شیخ، اسلام، حج، مکه، اوکې، حج، مکه، اوکې، تیل، صحیح ده، شیخ، عرب، مکه. د ټولو جوابونه تاسو وګورئ، خپل کمنټونه د نورو انډیوالانو کمنټونه ګورئ، د یو بل کمنټونه ګورئ. ښه لکه مونږ وایو کنه چې مونږ ډېر جلا جلا خلک وو، خو د یو بل کمنټونه وګورئ تاسو. کعبه راغله، مکه راغله، تیل راغله، شیخ راغی، کجوري راغلی، زمزم بو راغلی، اوکې، مذهب راغی. صحیح ده، صحیح ده، صحیح ده. اوس سعودي عرب او روس دا دوه شیونه ما تاسې ته یاد کړل. صحیح ده. راځو اوس روس له. روس او سعودي عرب موږ دواړه مثالونه په دې لایف کې واغستل چې روس ما یاد کو، ستاسو ذهن ته پوټین راغی، USSR راغی، د هغې فوج راغی، هغه بدماشي راغله، تاریخ راغی افغانستان کې ماته. سعودي عرب چې مې یاد کو نو مکه راغله، اسلام راغی، حج راغی، کجوري راغلی، زمزم راغی. اوس ځان سره لږ ساعته فکر وکړئ چې کله موږ بیا د نورو قامونو نه تپوس وکړو، لکه څنګه چې د سعودي عرب او د روس په اړه کې ما تاسې نه پوښتنه وکړه، ستاسې ذهن کې څه راځي؟ دغسې که د سعودي عرب سړي نه زه تپوس وکړم او ته یم چې زه به د یو وطن نوم ولمه، ټولو نه اول ما ته ووایه چې ستا ذهن کې څه راځي. د سعودي عرب یو کس نه تپوس وکړم او زه ورته یم افغانستان، څنګه چې تاسو سرسري وطن کې ډایرکټ یو سوچ راغی د وطن باره کې چې دلته دا شی دی. نو که د سعودي عرب کس نه زه تپوس وکړم چې افغانستان ته زه نوم واخلم، ټولو نه اول څه ستا ذهن کې راځي؟ تاسې ما ته کمنټونه کې ووایئ هغه به څه وایي؟ جنګ طالبان، جنګ طالبان، جنګ طالبان، طالبان، طالب، 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 جنگ، 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 غریبی، هجرت، طالب، طالبان، طالبان، جنگ، جهاد، مجاهدین، جنگ، 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 جنگ. اوس دا اوس د سوچ خبره ده، په دې اوس سوچ وکړئ. صحیح ده. د سعودي عرب چې ما تاسې نه پوښتنه وکړه ستاسې ذهن کې جنگ را نغی، ستاسې ذهن کې مجاهدین را نغلله، اسلام د کم ځای نه راغلی دی؟ لږ سوچ وکړئ. جهاد خو د اسلام برخه ده کنه. نو په کار نه و چې کله زه د افغان یو ځوان نه تپوس وکړم چې سعودي عرب باره کې ستا څه فکر دی، ټولو نه اول د هغه ذهن ته جهاد راغلی چې لکه سعودي اسلام خو حق ځمکې نه راوتی دی، دا جهاد به هلته ډېر خلک کوي، جهاد به هلته ډېر زیات دی، جنګ به هلته ډېر زیات دی، ځکه چې دا خو موږ ته
خودلی شوي دي داسې. دا سوچ چې کله تاسو وکئ نو ذهن بم کار شروع کی چې په نړۍ کې د خلکو پہچان څه دی او زمونږ پہچان څه دی، د خلکو شناخت څه دی او زمونږ شناخت څه دی. هیوادونه ټول په اسلام باندې روان دي، لکه سعودي شو، افغانستان شو، اسلامي دعوه کوي چې موږ اسلامي هیوادونو دعوه کوي. خو چې کله زه تاسې نه پوښتنه وکړم نو تاسې د هغې اسلامي هیوادونو باره کې د جنگ فکر نه کوئ، ستاسو ذهن کې جنگ نه راځي. خو که د هغې خلکو نه زه ستا اسلامي هیواد باره کې تپوس وکړم نو جنگ راځي، طالب راځي، مجاهدین راځي. نو دا څنګه چل دی؟ د دې شاته یو غټه فلسفه پرته ده، په هغې باندې زه پوهېږم په لږ ساعت کې. صحیح ده؟